افغانستان د انګلند په وړاندې ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې سبا سیشن بعد د جون په 13 په مانچسټر اولټرافورډ لوبغالي کې افغانستان د انګلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه به د افغانستان په وخت ماسپښین 2 بجې پیل شي چې د تیر په څیر به د ملي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره شي. د سیالۍ پر مهال د هوا حالاتو د اټکل نه مخکې 50 سلنه د ورښت اټکل شوی، خو په مانچسټر کې بارانونه ډیر لنډ وي او د لوبې د کېدو امکان ډیر وي. هلته د هوا حالاتو اټکل ډیر ستونزمن ده ځکه چې هوا ډیر ژر تغیریږي. که د مانچسټر اولټرافورډ لوبغالي ته راشو، دا لوبغالی عموما د توپوهنې لپاره مساعد لوبغالی دی، خو په بالرانو کې له تیز توپ اچوونکو سره یو څه کومک کوي. د لوبډلو ترکیب ته که راشو، د انګلند لخوا اوپنر توپوهونکی جیسن روی او د دې لوبډلې کپتان وین مورګن یو څه زخمي شوي، خو د دوی په اړه لا نه دي ویل شوي چې آیا سبا لوبه کې به وي او که نه. خو د دوی بین سټرن ډېر قوي ده، یعنې هغه لوبغاړي چې تر شا موجود دي. په هغوی کې جیمز وینس او ویلیام ډاوسن هغه لوبغاړي دي که ممکن دوی ونه لوبېږي ښایي په ځای لوبډلې ته راشي. د افغان لوبډلې ترکیب ته که راشو، ښایي د توپوهونکو په ځایونو کې تغییر راشي او د لوبغاړو په تبدیلۍ کې ممکن نجیب الله زدران بیرته لوبډلې ته راشي. د یادولو ده چې انګلند تر دې دمه یوازې یوه لوبه بایللې، خو افغان لوبډلې تر دې دمه بیا کومه لوبه نه ده ګټلې او د نه ګټلو ترڅنګ یې کومه ښه لوبه هم نه ده ترسره کړې. د یادولو ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د انګلستان د شاهي دولت په رسمي بلنه انګلند ته تللی، چې د نورو رسمي لیدنو ترڅنګ به سبا د انګلستان د لومړي وزیر ټرایزامي سره یو ځای اولټرافورډ ته ځي او دغه لوبه به له نږدې په لوبغالي کې ګوري. هېوادوال د ولسمشر ورتګ لوبډلې ته په نیک پال نیسي او وایي د ولسمشر ورتګ به لوبغاړو ته لوړ مورال ورکړي. تمه ده چې افغان لوبغاړي به سبا په فکر او حوصلې سره لوبه ترسره کړي. ستاسو په نظر په سبا لوبه کې څه کول پکار دي چې افغان لوبډله نسبتا ښه لوبه ترسره کړي؟ په لوبډله کې باید کوم تغییرات راشي او څه باید وشي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. په لوبه کې د افغان اتلانو د ښه ځلېدو په هیله خپل لوبغاړي مو په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.